د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله 10 سلنه ټیټه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي په یوه غونډه کې وویل وسلوالو طالبانو کسانو د تیر کال په پرتله سږ کال 12 سلنه بریدونه ډیر کړي وو، خو د ده پر ټکو بیا هم افغان ځواکونه برلاسي وو. نور حال په دې هکله زما د همکار په راپور. د کورنیو چارو وزیر وایي چې خلک دې ډاډه وي چې افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږۍ توانېدلي سږ کال 24 سلنه عملیاتي او دفاعي وړتیاوې لوړې کړي چې په دې سره 9 ولسوالۍ له مخالفینو پاکې سوي دي. هغه زیاته کړه سږ کال په یو قوي دریځ کې دي او د وسلوالو طالبانو د الفت عملیات یې له ماتې سره مخ کړي دي. ښاغلی اندرابي وایي د کورنیو چارو وزارت په اډانه کې 3700 ښځې کار کوي چې 400 ملکي برخه کې کار کوي او 200 په تیرو 8 میاشت کې ګمارل شوي دي. د روان کال په جنوري میاشت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وو له 2014 راهیسې تر اوسه تر 45,000 ډیر افغان ځواکونه له اورپکو سره په جګړه کې وژل شوي. د افغان ځواکونو د وژل کېدو دا شمیره تر هغه اټکله لوړه وه چې د 2019 کال تر لومړۍ میاشتې کې ده. وړاندې ولسمشر غني ویلي وو له 2015 کال راهیسې د 2019 کال تر لومړیو پورې 28,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. په هیواد کې د پوځي مرګ ژوبلې سربیره ولسي مرګ ژوبله هم ډیره شوې ده. اوس له اورپکو سره د جګړې مسؤلیت د 350,000 افغان امنیتي ځواکونو پر غاړه دی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بوسټون انسټیټیوټ او ویسټون پوهنتون یو ګډ ریپورټ وایي په افغانستان کې د امریکا له حملې وروسته په تیرو 2 لسیزو کې شاوخوا 150,000 کسان وژل شوي دي. دغه ریپورټ په ډاګه کوي چې له 2001 کال نه تر 2019 پورې په جګړه کې شاوخوا 38,489 ملکیان او 58,596 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. ریپورټ کاږي چې په دې موده کې 2,400 امریکایي سرتیري د دې ځواکونو 3,930 قراردادیان او د مرستندویه بنسټونو 409 کارکوونکي هم وژل شوي دي.